پاکستانیانو ته د اوکراین خطرناک خبرداری. د اوکراین جګړه باندې ولې روسان سترګې پټوي او پاکستان ولې د اوکراین جګړه په ښکاره نشي غندی؟ د بی بی سی خبریال تازه څه ویلي؟ جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. اندری ګوریانوف لیکي د روسیې له یرغل څو اونۍ وړاندې به زه د مسکو مرکزي سیمې موسکورچي کې د ساعتونو لپاره ګرځېدم، چیرې چې اووه کاله زه د بی بی سی دفتر کې اوسېدم او دنده مې ترسره کړه. دا د ښار ارامه برخه ده چې زما لپاره د روسیې پیچلې اوس او تیر انځوروي. له پیړیو راهیسې د مسکو اوسېدونکي دلته راغلي چې خپل کورونه او کاروبار جوړ کړي او نورو مسایلو کې ښکیل نشي. خپل واکمن پرېږدي چې په لوی پړاو کې لوی ارمانونه تعقیب کړي، چیرې چې عادي روسانو هیڅکله برخه نه لرله. یوه خوا یې د ماسکوا، سند او کرملین ماڼۍ پراته دي او بل خوا یې سټالینټ اپارتمانونو، ودانۍ او له شور او زوږه ډک د سادویو پر حلقوي سړک د 21مې پیړۍ اسمانڅکې ودانۍ. زه تیره فبروري میاشت دلته وم او یو ملګري مې چې د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف کې زیږېدلی او اوس یې په مسکو کې کار کوي راته ټلیفون وکړ او رانه یې وغوښتل چې پوتین به په رښتیا له اوکراین سره جګړه پیل کړي. موږ دواړو باور نه کوو چې داسې به وشي، خو د روسیې بې رحمته او دریغجن تیر ماته ښودله چې جګړه به کیږي. زما او زما د بی بی سی همکارانو په ګډون په سلګونه زره روسانو روسیه پرېښوده، خو د اکثریت هغو کسانو ژوند چې روسیه کې پاتې شول په ظاهره د تل په څېر وه، په ځانګړې توګه لویو ښارونو کې. موسکورچي کې اکثره دوکانونه، کافیخانې، کاروبارونه او بانکونه لا هم خلاص دي. ډیر شمیر د مود او فیشن چارو خبریالان او د آی ټي یا ټکنالوژي برخې متخصصین به وتلي وي، خو پر ځایونو یې نور ګمارل شوي دي. پلورونکي له لوړو بیې شکایت کوي، خو ځایي بدیلونو د وارداتي توکو ځای نیولی. د کتاب پلورنځي لا هم د مختلف ډول سرلیکونو کتابونه لري، که څه هم نامناسب کتابونه په پلاستیکي پوښونو پلورل کیږي. په څو کسو د یو موټر کرایه کول رواج دي، خو موټرونه اوس په پراخه کچه چینایي جوړ شوي دي. نړیوالو بندیزونو روسیه د 1990 کال په څېر اقتصادي سقوط سره نه ده مخ کړې، خو د بلفاست مشت روسیه اکاډمیسین الکساندر تیتو له قوله روسیه له بحران سره مخامخ ده. دا تدریجي ویجاړونکی بحران دی، خو کله نږدې ورته وکتل شي نښې یې ټولو ځایونو کې لیدل کیږي. اوکراین پولې ته نږدې بلګارد ښار کې چې د اوکراین جګړه ځپلی ښار خارکیف 80 کیلومترۍ کې پروت دی، ځایي خلک یې اوس د پوځي کاروانونو سره چې د جګړې لومړۍ کرښې پر لور روان وي عادت شوي. که پر یوه داسې ښار د روسیې د بمبارۍ له امله پریشانه وي چې ملګري او خپلوان یې پکې ژوند کوي، نو دوی هڅه کوي چې ښکاره یې نه کړي. یو ملګري مې راته وویل چې د ځایي والي لخوا تنظیم شوي د چیرې کوڅې فستیوالونو کې په ښه توګه خلک ګډون کوي، خو ځایي ډاکټران په ډله ییزه توګه خپلې دندې پرېږدي، ځکه روغتونونو ته د جګړې د ټپیانو ډیر شمیر سره د مقابلې توان نه لري. د شبکې نو کوچني سرحدي ښارګوټي اوسیدونکي د یوازیتوب احساس کوي او په غوسه دي. د دغه ښارګوټي یوه کورنۍ چې د سینټ پیټرزبرګ لیدو ته راغلې وه حیرانه وه چې هیڅ نه دي بدل شوي، په داسې حال کې چې د دوی ژوند ډیر بد اغیزمن شوی دی. ماته وویل شول چې د پسکوف هغه سیمه کې چې د استونیا اولتویا سرحدونو ته نږدې ده حالت غمجن دی او ټول داسې ښیي چې جګړې سره هیڅ تړاو نه لري. ډیر شمیر روسان له سیاست څخه لرېتوب غوره ګڼي او کرملین یې پریښي چې د دوی لپاره پریکړه وکړي، خو سر ټیټ ساتل د خورا ستونزمن اخلاقي جوړجاړي په معنا دی. روسان باید دا ومني چې د سرتیرو لپاره دا عادي خبره ده چې ښوونځي ته لاړ شي او خپلو ماشومانو ته ووایي چې جګړه ښه خبره ده. دا د مذهبي مشرانو لپاره عادي خبره ده چې د جګړې ملاتړ وکړي او د سولې لپاره دعا بند کړي. دا مهمه نه ده چې دوی نور نشي کولی سفر وکړي یا د پراخې نړۍ برخه واوسي، او دا عادي خبره ده چې د جګړې په اړه خپل نظر بیانولو له امله د کلونو لپاره زندان ته لاړ شي. دا چې ولې روسان احتجاج نه کوي ښایي د روسیې تاریخ یې ښه ترشح کړی نه د نظر پوښتنه. له هغه وخت راهیسې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین واک ته رسېدلی په ډاګه وایي چې غواړي روسیه بیا جوړه کړي چې نړۍ ورته درناوی وکړي. ولسمشر پوتین تل د اوکراین جګړه پړه پر لویدیځ اچوي او ځایي رسنۍ هم د ده نظر تکراروي. هغه په خپلو ویناو او مقالو کې څرګنده کړه چې روسیه په نړۍ کې د ختیځ او لویدیځ د یوې برخې په توګه یو ځانګړی ځای لري. روسیه خپل دودونه، مذهب او د چارو د ترسره کولو لپاره خپلې تګلارې لري. روسان نظم او کنټرول ته اړتیا لري او د درناوي غوښتنه کوي.
روسان له پیړیو راهیسې پر همدې باور دي او د دې عقیدې د بدلون لپاره هیڅ ډول اختلاف یا امکان شتون نه لري. د پوتین دا لیدلوری بیه لري روسان خپل ازادي او اوکراینیان خپل ژوند له لاسه ورکوي. روسیې هر ځلې له کړکېچن حالت وروسته سختګیري کمه کړې. په 1989 کال کې په افغانستان کې له ماتې وروسته د ګورباچوف دور راغی. په 1905 کې د جاپان پر وړاندې له ماتې وروسته اساسي قانون کې سمونونه رامنځته شول او په 1850 کې د کریمیا په جګړه کې له ماتې وروسته د غلامانو خلاصون راغی. یوه بیلګه چې د نظر پوښتنې لخوا پیژندل شوې دا ده چې ډیر شمیر روسان وایي چې دوی به د جګړې پای ته رسولو لپاره د سولې د خبرو ملاتړ وکړي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دوی به خپلواک اوکراین ته څه ډول تضمین ورکوي. ژر یا وروسته دا به ځواب ته اړتیا ولري او روسان به د هغه څه سره مخ شي چې د دوی هیواد ترسره کړي دي. بلخوا په پاکستان کې د اوکراین سفیر د پاکستان له حکومته غوښتي چې په ښکاره دې پر اوکراین د روس یرغل وغندي او د اوکراین په معامله دې په نړیوالو کوښښونو کې شامل شي. سفیر مارکیان چوچک وویل پاکستان دې دا اونۍ په ملګرو ملتونو کې د اوکراین په اړه د کېدونکو پریکړو ملاتړ هم وکړي. هغه وویل د اوکراین په اړه پریکړه لیک به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وړاندې شي او پکې به په اوکراین کې د امنیت د تامینولو جامع او منصفانه حل غوښتنه وشي. اسلام آباد د اوکراین د جګړې په اړه بیطرفه دریځ خپل کړی. پاکستان تر دې مخکې د اوکراین په اړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا له لوري له یوه وړاندې شوي پریکړه لیک سره ملتیا او مخالفت دواړه نه و کړی. پاکستاني چارواکو د اوکراین د غوښتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو بل خوا ملګرو ملتونو د رایو په غوڅ اکثریت پر اوکراین د روسیې یرغل وغنده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې هغه پریکړه لیک په غوڅ اکثریت تصویب کړ چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي. دا پریکړه لیک د جګړې دریدو او له اوکراینه د روسي ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي. 140 هیوادونو دا پریکړه لیک تایید کړ. 22 متني رای وکارولې او د روسیې په ګډون یوازې 7 مخالفې رای ورکړې. نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې دغه پریکړه لیک تر رای تر هغې وروسته واچول شوې چې ویانا کې هم د اروپا د امنیت او همکاریو سازمان پارلماني غونډه کې د روسیې د وینا پر مهال ګڼ شمېر استازي له تالاره ووتل. دا پرمختګونه داسې مهال دي چې د جمعې په ورځ پر اوکراین د روسیې یرغل یو کال پوره کیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا تصویب شوي پریکړه لیک کې هر څه ژر د سولې پر ټینګښت ټینګار وشو. دا پریکړه لیک د روسیې لخوا پر خپله خاوره د اوکراین د لاندې شویو سیمو ورګډول ردوي او د دغه هیواد د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي. 13 سپټمبر مسکو کې د روسیې پارلمان غړو دې ته رایه ورکړه چې د اوکراین 4 سیمې به د روسیې پر خاوره ورګډېږي. اوس ملګرو ملتونو وغوښتل چې د روسیې فدراتیف باید خپل ټول ځواکونه سملاسي له قید او شرط پرته په بشپړ ډول د اوکراین له خاورې او په نړیواله کچه پر رسمیت د دغه هیواد له پیژندل شویو پولو وباسي. دا پریکړه که څه هم له قانوني اړخه الزامي بڼه نه لري خو له سیاسي پلوه یې تله درنه ده. پریکړه لیک په غوڅ اکثریت تصویب شو خو 22 متني رایو کې د چین، هند، سویلي افریقا او ایران په څیر پام وړ رای هم شامل وي. پخپله روسیا، بیلاروس، شمالي کوریا، سوریه، ایریتریا، مالی او نیکاراګوا هغه هیوادونه و چې دغه پریکړه لیک ته یې د مسکو په ملاتړ مخالفې رای ورکړې. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر د میترو کولیبا وایي دغو رای روښانه کړه چې روسیه باید خپل غیر قانوني یرغل پای ته ورسوي او دا چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا بیرته پر ځای شي. هغه پر خپل ټویټر لیکلي تر هغه یو کال وروسته هم چې روسیې بشپړ یرغل پیل کړ اوکراین سره نړیوال ملاتړ پیاوړی پاتې دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د دغه پریکړه لیک په تړاو د رایو له اچول کېدو وړاندې ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاریو سازمان غونډه کې پر دې غوسه وښودل شوه چې ولې د روسیې پلاوي ته ورتګ او دې غونډه کې ګډون لپاره ویزه صادره شوې ده.